السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ او د صحت جامې هم پر تن وي. ملګرو له هر څه نه مخکې که چېرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست، زموږ چینل مې نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې اپډیټ ستاسو پورې په وخت ورسیږي. زه یم برات درمان، تاسې ګورئ په حقیقت ټي وي چینل. راځئ چې بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي د یوه تلیفون څخه و بل تلیفون ته پیسې استول، پر هغه باندې بیا پیسې غوښتل، او یا د مثال په تور پیسې خلاصې سي پور په وکړي، بیا هغه کمپنۍ زیاتې پیسې غواړي، دا اوس په سود کې راځي که یا؟ جواب بالله توفیق. د دې محترم ورور په جواب کې به وایي چې محترمه د یوه موبایل څخه و بل موبایل ته پیسې استول، په دې باندې بیا روپۍ اخیستل، او یا د هغه رقم کمپنۍ زائدې روپۍ بیا کاټي پر پور باندې، دا په سود کې نه راځي، ځکه د یو موبایل څخه و بل موبایل ته چې استئ دا پیسې نه دي، دا په حقیقت کې یو سهولت دی چې کمپنۍ د روپو په مقابل کې دغه ته ورکړی دی، د تلیفون والا ته ورکړی دی. نور دلته پیسې او شی نشته په تلیفون کې، هسې یو وخت شته چې دا وخت یې ورکړی دی، دلته یو سهولت یې باندې خرڅ کړی. د دې استول و بل موبایل ته پر دې باندې بیا پیسې اخیستل، په دې کې کوم مشکل نه راځي، جایز دی. مسائل المهمه فيما ابتليت فيه العامه، صفحه 102 جلدي وهم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.